السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد. قدرمنو ملګرو، امید لرم چې روغ او جوړ خو خوشحال او د ژوند په ټولو چارو به برلاسي اوسئ. په خواله رسنیو کې یو ویډیو د یو مولوي صاحب راتاویږي چې په هغې کې دی یو حدیث وایي چې چا په چا باندې یو ښه خوراک وکړه نو الله پاک هغه ته 10 لکه نیکۍ ورکوي، 10 لکه یې ګناهونه معاف کوي، 10 لکه یې درجې اوچتوي او د 3 جنتونو نه به هغه ته خوراک ورکوي. او بیا مثال ذکر کړی دی لکه روش. بیا خلکو دا شی په رشخند اخیستی دی او ډېر زیات په دې صفحاتو د خواله رسنیو کې تاویږي او خلکو یو قسم ملنډې ته هم جوړې کړي دي. په کار خو دا ده چې علما د داسې روایاتو او د داسې احادیثو د بیانولو نه مخکې یو ځل تحقیق وکړي چې دا خبره سمه هم ده او که نه. ما چې څومره څېړنه وکړه نو دا کتاب احیاء علوم الدین کې امام ابو حامد محمد ابن محمد الغزالی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی، لیکن علماو ته بهتره معلومه ده چې دغه په کتاب کې ډېر داسې روایات شته دی چې هغه صحیح روایات نه دي. د دې وجې نه حافظ عراقي رحمت الله علیه د هغه د کتاب د روایاتو څېړنه کړې ده. نو حافظ عراقي رحمت الله علیه د دې حدیث متعلق لیکلي دي چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې هذا باطل کذب، دا باطل روایت ته او دروغ روایت ته. او فرمایي وذکره ابن الجوزی فی الموضوعات. امام ابن جوزی رحمت الله علیه دا حدیث په موضوعات کې ذکر کړی دی. یعنی امام ابن جوزی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی چې د موضوع روایاتو جمعواري په هغې کې کړي چې هغه احادیث چې د ځانه جوړ کړي شوي دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو په کتاب کې ټول هغه روایات جمع کړي دي. نو دا هم د هغه موضوع روایاتو څخه یو روایت دی. په کار دا دی چې علما، خطبا، واعظین د داسې روایاتو د بیانولو نه ځان وساتي او دین هم د ملنډو د استهزاء شی ونه ګرځېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.